د الصافات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان و دیرشمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 102 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد پر کتار صفتړونکو پرښتو باندې قسم بیا په هغو باندې قسم چې اختار ورکوونکی شړونکی دي بیا په هغو باندې قسم چې د نصیحت د کلام اورونکی دي ستاسو حقيقي معبود صرف یو دی رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق هغه ذات چې د زمکه او اسمانونو او د ټولو هغو شیانو څښتن دی چې په زمکه او اسمان کې دي او د ټولو ختیځونو څښتن إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد مونږ د دنیا اسمان د ستورو په ښایست سره سنگار کړای دی او له هر سرغړونکي شیطان څخه مو خوندي ساتلای دی لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دغه شیطانان د پاسنۍ نړۍ خبرې نشي اوریدلای له هر خوا وشتل کیږي دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شړل کیږي او د هغو لپاره پر لپسې عذاب دی بیا هم کله هغونه کوم یو څه وتښتوي نو یو تیزه سوځونکې لمبه تعقیبوي فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب اوس له دوی نه پوښتنه وکړه د دوی پیدایښت ډیر ګران دی که د هغو شیانو چې مونږ پیدا کړي دي دوی خو مونږ له سریښناکې خټې څخه پیدا کړي دي بل عجبت ويسخرون ته د الله د قدرت نښانو ته حیران یې او دوی ورپورې ملنډې وهي وإذا ذكروا لا يذكرون کله چې پند ورکول کیږي نو پند نه اخلي وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين که کومه نښانه وویني نو مسخرې او خنداوې ورپورې کوي او وایي دا خو ښکاره کوډې دي أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون خنو چیرته داسې کېدای شي چې کله مونږ مړ شوي اوسو او خاورې شو او د هډوکو مجموعه شو په هغه وخت کې مونږ بیا ژوندي را پاڅول شو او آیا زمونږ د تیرو وختونو پلرونه نیکونه به هم را پاڅول شي دوی ته ووایه هو او تاسې د خدای په وړاندې بېوسې یئ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقط یو ټکان به وي او په ناڅاپي ډول به دوی په خپلو سترګو د هغه هر څه چې دوی ته خبر ورکول کیږي لیدونکي وي وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين په هغه وخت کې به دوی وایي هی زمون بد شامې ته دا خو د جزا ورځ ده هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا د همغه ورځې فیصله ده چې تاسو دروغ ګڼله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم
الجحيم امر به وشي را ایثار کړی ټول ظالمان او د دوی ملګری او هغه معبودان چې دوی د هغو بندگی کوله بیا به دغه ټول ته د دوزخ لار وخی وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون او لک دوی معطل کړی له دوی نه څه پوښتنه کیږي په تاسې څه وشول ولې یو د بل مرسته نه کوي او نن خو دوی په خپل ځانونه یو بل ته سپاري وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين له هغه وروسته به دوی یو بل ته مخ واړوي او یو له بله به پوښتنې شروع کړي پیروان به خپلو رهبرانو ته ووایي تاسې مونږ ته له یمین لوري یعنې د خیر غوښتنې په بڼه راتلی قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وی به جواب ورکړي نه بلکې تاسې په خپله ایمان راوړونکي نه وئ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين زمون پر تاسې څه زور نه و تاسې په خپله سرغړونکي وئ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون په پای کې موږ د خپل پروردگار د دغه فیصله مستحق شو چې موږ د عذاب خوند څکونکي فأغويناكم إنا كنا غاوين موږ تاسې بېلارې کړئ بېشکه موږ په خپله بېلارې شوي وو فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون په دې توګه به هغوی ټول په هغه ورځ په عذاب کې شریک وي إنا كذلك نفعل بالمجرمين موږ له مجرمانو سره دغسې چارچلند کوو إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون دا هغه کسانو چې کله به دوی ته ویل کېدل الله پرته بل هیڅ بر حق معبود نشته نو دوی به مغرور کېدل او ویل به آیا موږ د یو لیوني شاعر په خاطر خپل معبودان پرېږدو بل جاء بالحق وصدق المرسلين په داسې حال کې چې هغه حق له ځانه سره راوړی او هغه د پخوانیو پیغمبرانو تصدیق کړی و إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون اوس به دوی ته وویل شي چې تاسې ارومرو د دردناک عذاب خوند څکونکي یئ او تاسې ته چې هره بدله درکول کیږي د همغو عملونو درکول کیږي چې تاسې کړي دي إلا عباد الله المخلصين خو د الله غوره شوي بندگان به له دغه ناوړه عاقبت نه محفوظ وي أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين د دوی لپاره معلومه روزي ده هر راز خوندور شیان او له نعمتونو ډک جنتونه چې هغوی به پکې په درنښت ووسول شي پر تختونه به یو بل ته مخامخ کینی د شرابو له چینونه ډک جامونه به د هغوی په منځ کې وګرځول شي ځلانده رڼ شراب چې د څښونکو لپاره به خوند وي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون
نه به د هغو جسم ته له هغو نه څه ضرر وي او نه به عقل ته ترېنه تاوان رسي. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. او له هغو سره به ښایسته سترګې لرونکې ښځې وي چې خپل سترګې د پردیو له لیدو څخه ساتلې وي، داسې نازکې لکه د هګۍ تر پټوکې لاندې پټه شوې پرده. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بیا به هغوی یو بل ته په مخاړولو د حالاتو پوښتنه وکړي. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. له هغونه یو تن به وایي په دنیا کې زما یو ملګری و، ما ته به ویل آیا ته له هغه تصدیق کوونکو څخه یې؟ آیا دا رښتیا ده چې کله مونږ مړو شو او خاورې شو او د هډوکو دلی شو نو مونږ ته به سزا او جزا راکړی شي؟ قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بیا به وایي اوس آیا تاسې لیدل غواړئ چې هغه د حق منکر چیرته دی؟ له دې ویلو وروسته چې څنګه هغه ټیټ شي نو د دوزخ په تل کې به هغه وویني. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. او هغه ته په خطاب کولو سره به وایي په خدای قسم تا خو زما تباه کولو غوښتل، که زما د پروردګار فضل را باندې نه وای نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوستل شوي دي. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. خانو آیا اوس دا یقیني نه ده چې مونږ له مړه کېدونکو څخه نه یو؟ کوم مرګ چې مونږ ته راتلونکی و هغه خو مخکې راغی، اوس به مونږ ته هیڅ عذاب نه وي. إن هذا لهو الفوز العظيم. په یقیني ډول همدغه ستر بریالیتوب دی. لمثل هذا فليعمل العاملون. د همدغه بریالیتوب لپاره باید عمل کوونکي هڅه وکړي. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. وای دغه مېلمستیا ښه ده او که د زقوم ونه، موږ هغه ونه د ظالمانو لپاره فتنه ګرځولې ده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. هغه یو ونه ده چې د دوزخ له تل نه راوځي، د هغې غوټۍ داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. دوزخیان به هغه وخوري او له همغې نه به خپلې ګېډې ډکې کړي، بیا به د هغې د پاسه د څښلو لپاره هغو ته جوشېدلې اوبه ورکړی شي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. او له هغه وروسته به د هغو ورستنېدل هماغه د دوزخ د اور خواته وي. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. دا هغه خلق دي چې خپل پلرونه نیکونه گمراه ومندل او د همغو په نقش قدم باندې وزغلیدل. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين. په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې ډېر خلک گمراه شوي وو او په هغو کې مونږ ویرونکي پیغمبران لیږلي وو. فانظر
كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. اوس وګورئ چې د هغو ویرول شویو څه عاقبت شو. له دغه بد عاقبت نه فقط د الله هغه بندگان ژغورل شوي دي چې هغه د خپل ځان لپاره غوره کړي دي. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. مونږ ته له دې نه مخکې نوح غږ کړی و، نو ګوره چې مونږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي وو. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. مونږ هغه او د هغه کورنۍ له ستره غم نه وژغورل او د هغه زوجات مو باقی پرېښوده او په وروستیو نسلونو کې مو د هغه صفت او ستاینه پرېښودله. سلام على نوح في العالمين. سلام دی پر نوح په ټولو نړیوالو کې. إنا كذلك نجزي المحسنين. بشکه مونږ نیکی کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکو. إنه من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغه زموږ له مؤمنو بندگانو څخه و. ثم أغرقنا الآخرين. بیا بل ډله مو غرق کړه. وإن من شيعته لإبراهيم. او د همدې نوح په کړنلاره باندې تلونکی ابراهیم إذ جاء ربه بقلب سليم. کله چې ابراهیم د خپل پروردګار حضور ته په ښه زړه سره راغی. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. کله چې هغه خپل پلار او قوم ته وویل دا څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. ایا له الله نه پرته په دروغو جوړ شوي معبودان غواړئ؟ فما ظنكم برب العالمين. نو الله د عالمیانو د پروردګار په باب ستاسې څه ګمان دی؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. بیا هغه ستورو ته یو نظر وکړه، ویل زما طبیعت خراب دی. نو خلکو هغه پریښود او ترې روان شول. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. ابراهیم د هغو په غیاب کې په پټه د هغو د معبودانو درمسال ته ننوت او ویل تاسې ولې خوراک نه کوئ؟ ما لكم لا تنطقون. څه شوي دي تاسې خبرې هم نه کوئ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. له هغه وروسته سم د لاسه پر هغو حمله وکړه او په ښي لاس سره یې ښه ګزارونه ورکړل بیرته په راستنېدو. فأقبلوا إليه يزفون. کله چې خلکو خپل بوتان ټوټې ټوټې ولیدل په منډه منډه ابراهیم ته راغله. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ابراهیم ویل آیا تاسې د پخپلو لاسونو توګل شو شیانو بندگی کوئ؟ په داسې حال کې چې الله تاسې هم پیدا کړي او هغه شیان هم چې تاسې جوړوي. هغه په خپل منځو کې سره وویل د دې لپاره د اور ډیری تیار کړی او د تاوجن اور په لمبو کې وغورځوي. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. په دې توګه دوی غوښتل چې د هغه د ورکولو طرحه جوړه کړي خو موږ دوی سخت ناکام کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. او ابراهیم وویل د هجرت لاره به ونیسم، زه د خپل پروردګار لوري ته ځم، هغه به ماته لارښوونه وکړي. رب هب لي من الصالحين. کله چې د هجرت ځای ته ورسېد په زارۍ سره یې وویل
ای پروردگار ما ته داسې زوی راکړه چې له صالحانو څخه وي. فبشرناه بغلام حليم. د دې دعا په جواب کې موږ هغه ته دی او حلیم زغمونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هغه هلک چې کله له هغه سره د منډو ترلو کولو سنت ورسید نو یو ورځ ابراهیم هغه ته وویل زویا زه په خوب کې وینم چې زه تا ذبح کوم اوس ته وایې چې ستا نظر څه دی. وویل پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه ته به ان شاء الله مال صابرانو څخه ومومې. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. په پای کې چې کله دغه دواړو دغه حکم په مقابل کې د مننې سره ښکته کړ او ابراهیم خپل زوی پړ مخې څملاو او مونږ غږ وکړ چې ای ابراهیم تا خوب رښتیا کړ مونږ نیکی کوونکي ته هم دغسې غوره مکافات ورکو. إن هذا لهو البلاء المبين. په باوري ډول دا یو څرګنده ازموینه وه. وفديناه بذبح عظيم. او مونږ یو لویه قرباني په فدیه کې ورکړه هغه هلک مو خوشی کړ. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او د تل لپاره مو د هغه ثنا ستاینه په وروستیو نسلونو کې پرېښودله چې سلام دی پر ابراهیم. كذلك نجزي المحسنين. مونږ نیکی کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکو. إنه من عبادنا المؤمنين. په باوري ډول هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. او مونږ هغه ته د اسحاق زیری ورکړ یو پیغمبر له صالحانو څخه. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او هغه او اسحاق ته مبارکت ورکړ. اوس دغه دواړو له نبیینه څوک نیکو کار دي او څوک پر خپل ځان څرګند ظلم کوونکی دي. ولقد مننا على موسى وهارون. او مونږ پر موسی او هارون باندې پیرزوینه وکړه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هغه او د هغو قوم ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. له هغو سره مو مرسته وکړه چې د هغې له امله همغوی برلاسي شول. وآتيناهما الكتاب المستبين. هغوی ته مو ډېر څرګند کتاب ورکړ. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. هغو ته مو سمه لاره وښودله او په وروستیو نسلونو کې مو د هغو ښه یاد باقي پرېښوده چې سلام دی پر موسی او هارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. بشکه چې مونږ نیکی کوونکو ته همدغسې غوره بدله ورکو. إنهما من عبادنا المؤمنين. په حقیقت کې هغوی زمونږ له مؤمنو بندگانو څخه و. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون.
او الیاس هم په یقیني ډول پیغمبرانو څخه و. یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې تاسو ویریږئ نه أتدعون بعدا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. پیا تاسو بعل بولی او د هغه پیدا کونکي عبادت چې تر ټولو نه ښه پیدا کونکی دی پرېږدئ هغه الله چې ستاسو او ستاسو د وړاندې وروسته پلرونو نیکونو رب دی. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. خو هغوی الیاس دروغجن وګاڼه نو اوس په یقیني ډول هغوی د سزا لپاره حاضر کیدونکي دي پرته د خدای له بندگانو څخه چې هغوی غوړه کړی شوي وو. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. او د الیاس د خو یاد مونږ په وروستیو نسلونو کې باقی پرېښود چې سلام دی وي پر الیاس. إنا كذلك نجزي المحسنين. مونږ کې کوونکو ته هم داسې غوره بدله ورکو. إنه من عبادنا المؤمنين. پرختیا سره هغه زموږ له مؤمنو بندگانو څخه. وإن لوطا لمن المرسلين. او لوط هم له همغه کسانو څخه و چې د پیغمبرانو په توګه لېږل شوی دی. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. یاد کړه هغه وخت چې مونږ هغه او د هغه ټولې کورنۍ ته نجات ورکړ پرته له یوې سپین سرې نه چې له بیرته پاتې کېدونکو څخه وه. ثم دمرنا الآخرين. بیا مو نور ټول تار مار کړل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نن تاسو شپه ورځ د هغو په ورانو مینو باندې تیریږئ آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلئ؟ وإن يونس لمن المرسلين. او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه و. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېده د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه یعنې ویې بایلله. فالتقمه الحوت وهو مليم. په پای کې هغه یو لوی ماهي تیر کړ او هغه پړو. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهي په ګیډه کې پاتې شوی. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځاوه. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. او پر هغه مو جغلدار ونه را زرغونه کړه. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. له هغه وروسته موږ هغه 100,000 یا له دې نه زیاتو خلکو خواته ولېږ. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هغه ایمان راوړ او موږ ترې وې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دی لونی وي او د دوی لپاره زامن؟ آیا په رښتیا سره مونږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإن
إنهم لكاذبون. خو واورا په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړي خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. آیا الله د زامنو په ځای لونی ځان ته غوړه کړی دي؟ پر تاسو څه شوي دي؟ څنګه حکم صادروي؟ أفلا تذكرون. آیا تاسو پند نه اخلئ؟ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. یا دا چې له تاسو سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسو رښتینی یئ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. دوی د الله او پرښتو ترمنځ د نسب پیوند جوړ کړی دی په داسې حال کې چې پرښتې ښې پوهیږي چې دغه خلک د مجرمانو په توګه وړاندې کیدونکي دي او هغوی وایي چې الله له هغو صفتونو څخه پاک دی چې د هغه له خالصو بندگانو څخه پرته نور خلک ورته منسوبوي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نو تاسو او تاسو دغه معبودان له الله نه هیڅوک نشي اړولای مګر صرف هغه څوک چې د دوزخ په لمبه شوي اور کې سوځون کوي. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. او زمونږ حال خدا دی چې لمونږ نه د هر یو مقام ټاکلی دی او مونږ په لیکه کې ولاړه خدمتګاران یو او تسبیح کوونکي یو. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. دغه خلکو خو په خوا ویل چې کاش کې له مونږ سره هغه ذکر یعنی کتاب وای چې مخکنیو قومونو ته ورکړای شوی نو مونږ به د الله غوړه شوی بندگانو. فكفروا به فسوف يعلمون. خو کله چې اوس دغه قرآن دوی ته راغی نو دوی ترنه انکار وکړ. اوس به ډیر ژر دوی ته د دغه کړنچارې نتیجه څرګنده شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. له خپلو لېږل شوو بندګانو سره مونږ لا پخوا وعده کړې چې په یقیني ډول به له هغو سره مرسته وشي او همدا زمونږ لښکر به پر کافرانو برلاسی شي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. نو ای پیغمبره تر یو څه مودې پورې دوی په خپل حال پرېږده او لیدونکی اوسه ډېر ژر به دوی په خپله هم وګوري. أفبعذابنا يستعجلون. آیا دوی زمونږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. کله چې د دوی په سیمه کې عذاب را نازل شي نو هغه ورځ به د هغو کسانو لپاره ډیره بده وي چې هغوی ویرول شوي دي نو د یو څه مودې لپاره دوی پرېږده او لیدونکی اوسه ډیر ژر به دوی په خپله وویني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
په حق د ستا پروردگار د عزت څښتن له ټولو هغو خبرونه چې دوی یعنی کافرانی جوړوي. وسلام على المرسلين او سلام دی پر پیامبرانو. والحمد لله رب العالمين او ټول ستاینه یوازې الله د عالمیانو د پروردگار لپاره ده.